سلامونه درنو لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست د HTML د کورس 11مه ویډیو کې زما عبدالله ویسا سلامونه ومنئ هیله ده روغ اوسئ راځو درس باندې فایل کوو نننۍ ویډیو کې به موږ د HTML ایمیج ټاګ وایو څنګه په HTML کې ایمیج ټاګ راوستلی شو د هغه اټریبیوټ څه دي څنګه استفاده کولی شو راځو موږ ویژوال سټوډیو راخلاصوو ګوګل براوزر موږ اوس راځو نن په ننني درس چې د ایمیج ټاګ باندې کار کوو چې ایمیج ټاګ څنګه موږ استفاده کولی شو مخکې له دې چې موږ ایمیج ټاګ استفاده کوو د هغه لپاره بهتره دغه ده چې موږ د کوم ایمیج یا هغه کوم ډاکومنټ چې لرو هغه یو خاص فولډر کې واچوو لکه ما ځان ته فولډر ورته جوړ کړی ما انډیکس فایل نو دلته زما د HTML کوډ شو یا هم ګوګل براوزر دلته زما سره ایمیج دي ایمیجز دپاره زه اوس راځم په دې ځای کې ایمیج ټاګ دپاره موږ خپله IMG ټاګ لرو IMG ټاګ چې دی د ایمیج دپاره استفاده کیږي دویم سورس چې دی د SRC د سورس نه اخیستل شوی دی چې اصلي منبع ته ویل کیږي چېرته چې زموږ تصویر یا ویډیو هر څه چې دي زموږ تصویر وبخښئ چې دی موجود دی الټ بیا وروسته وایو انشاءالله هغه هم د CSS مربوط دي چې بیا پروفیشنل لیول کې بیا موږ دغه استفاده کوو راځم زه دې ځای کې د ایمیج خپله ادرس ورته ورکوم چېرته چې موږ سره ایمیج موجود دی د هغه ادرس ورکوم تر څو زموږ سره ایمیج په ګوګل براوزر کې راشي لومړی راځم زموږ سره ایمیج چې ده ایمیج د صفحه نامه باندې ده اول خو موږ سره فایل چې ده د خپله د HTML فایل چې ده دغه زموږ سره دننه په دې خپله دننه د فایل کې ده my index.file کې نو د هغه دپاره موږ دې ته ضرورت نه لرو چې دلته موږ د فایل نوم ولیکو ځکه موږ سره خپله د HTML فایل دننه په فولډر کې موجود ده صرف موږ غواړو چې ایمیج خپله ایمیج ته نوم څه شی ورکړی دی د هغه نوم موږ کولی شو صرف خالي بدل کړو د هغه دپاره زه دلته راځم دا نوم یې چینج کوم د تاسو د پوهوي لپاره زه ورکوم چې fake dot jpg یا fake ورکوم خپله د دې هغه چې ده extension .jpg دی ټایپ فایل چې دی .jpg دی زه اوس راځم د څه لپاره .jpg استفاده کیږي دلته عملا کار کوم اول ایمیج چې دا فیک چې دا خپله د ایمیج نوم دا .jpg چې دی د پکچر ایکسټنشن کوم ایکسټنشن باندې سیو شوی دی د هغه ایکسټنشن هم ورته ورکړه که چېرته دا وار نه کوي .jpg بیا کار نه کوي یا به PNG وي یا به JPG وي دا موږ اوس رن کوو موږ سره عکس راغی نو اوس غواړو چې دې عکس ته موږ ویډ ورکړو هایډ ورکړو چې څنګه کولی شو د هایډ دپاره او د ویډ دپاره موږ دې ځای کې ودرېږو سپیس بټن وهو دې ځای کې ویډ لیکو یا زه اوس دلته راځم دې ته صرف فیک لیکم فیک .jpg ورسره نه لیکم زموږ سره عکس نه رنګ کیږي نو ځکه نه رنګ کیږي چې موږ هر څه په ګوګل براوزر کې چې رن کوو هغه د ایکسټنشن د لارې کیږي چې تر څو هلته موږ ته شو شي نو زه دلته ورته لیکم چې jpg نو موږ سره به عکس عملا ډایرکټ راشي زه اوس راځم دغلته د دې ته ویډ ورکوم د ویډ دپاره موږ پیکسل لرو په پیکسل باندې دې ته ویډ ورکولی شو زه مثلا غواړم دې ته سل پیکسله ورکړم سل پیکسله ویډ ورکړم دا اوس رن کوو دا زموږ سره د دې پکچر ویډ شو تاسو کولی شئ دې ته هر څومره غواړئ ویډ ورکړئ یا غواړئ 200 ویډ 200 پیکسله فراخوالی ورکړئ بل راځو موږ هایټ لرو دا اصلا ټول د CSS کار دی چې موږ CSS کې دا کار کوو خو تاسو د دې لپاره چې پوه شئ زه غواړم تاسو ته همدلته ویډ او هایټ په دې کې عملا کار وکړم دا راتلونکي څو ورځو کې به موږ انشاءالله د CSS کورس شروع کوو د CSS کورس کې به موږ ټول دا وایو چې څنګه یو فکچر ته یا HTML کوم سټرکچر چې دی دې ته څنګه ډیزاین ورکولی شو دا راتلونکي څو ورځو کې به انشاءالله د HTML کورس کمپلیټ شي او CSS به شروع کوو اوس راځم دې ته زه هایټ ورکوم د هایټ موږ سره څو ورکړم 400 پیکسله اوس دا رن کوو تاسو که ګورئ دلته هایټ یې ډېر زیات دی د دوی تصویر زه غواړم دې ته هایټ لږ څه کم کړم 250 به انشاءالله کافي اوسي
250 داسې کوم 250 چې دا کافي سایز ده. نو دغه زموږ سره د ایمیج ټاګ اړوند ټول هغه معلومات وي چې تاسو سره شریک کړم. نو تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به موږ وایو چې د HTML ټول اټریبیوټس باندې به د ایمیج ټول اټریبیوټ باندې به کار کوو چې ایمیج کوم اټریبیوټ لري، ټرانسپرنسي څنګه کېږي، لکه د رنګ چې دا اوس ډېر تضاده څنګه خړ کو، یعنی رنګ یې څنګه داسې بلوري کو رنګ ورته. نور هم ډېر د دې اټریبیوټ دي چې موږ به انشاءالله استفاده کوو. سکال څنګه واکو، چاپې خواته وایټ یا لیفټ، دا ټول انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې موږ عملي وایو. تر بلې ویډیو د خدای په امان الله.